بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وی ورځنا د حجر سبق شری دی. حجر معنا د حجر سبق شری دی. وړي کی بچی باندې او بلوانی وړي کی بچی او بلوانی چکی میں پابندی لاگی. اعلان باندې چکی میں پابندی لاگی. بنن سبق شوی میر داوی آئی. بنن سبق شوی میر داوی آئی. وہ بالغ دل نر ویڑ کی وہ بالغ دل اختلام سره نر ویڑ کی انسان سره دی اب اختلام سره دی انشدائی کلا دی وی سره نا سره واتی کلا دی وی یا نا سره واتی کای ار کلا کدا غدلی نشانی ار کلا کدا ویڑ کی نشانی ہے نسل ویڑ کی سے اختلام نسل انزال و اختلام انزال و اخبار پاستا دای بالغ یاوی چکلا د عمر پاستا دای بالغ د ورسی چکلا د ما عمر پاسه بوتلا سے کوله دورسی پنیز د ما بالغ دل د شزه ویڑ کی او بالغ دل د شزه ویڑ اختلام سره دی حیز سره دی عمل سره دی اختلام سره دی درې علامه په عمل شي د شزه ویڑ کی بالغ علامه په زمين دي چې د شزه ویڑ اسلامین دا اچره په درې شی وای اسلامین دا یا پاستا بالغ شي چې کله د امام صاحب په مذهب ولا سے کوله دورا د نرغین امام صاحب په بالغ دل کو تلاش کولا د نرغین دا ویڑ کی علامات کو تلاش کولا او د شزه ویڑ کی علامات دل ولا سے کوله چې علامات ویڑ کی بالغ دل کو ولا سے کوله چې امام یوسف صاحب او امام محمد صاحب یای چې امام یوسف صاحب او امام محمد صاحب یای چې هر کله د نرغ کی عمر راشي ویڑ کی د تلاش کولا عمر راشي او هر کله چې نرویڑ کا یا شزا نرویڑ کا یا شزا ویڑ حد تا ورنجدے شي بالغ دل حد تا ورنجدے شي بندونه تا دا پتا نو لګی چې دی بالغ بندونه تا دا پتا نو لګی چې دی نه مشکنه وشي کچره دی ول چې بالغ مشکنه وشي کچره دی ول چې بالغ شوی کی کول جمیل بالغ شوی نرویڑ کی ورسره ویڑ کی کول جمیل بالغ شوی د دې بیا د دې کول ځون تا پتا د دې ځون شول چې خپل ځون پتا دیتا د شالالغ افراد د احکام علیه افراد احکام متوجه. امام ابو حنیفه صاحب او داویای امام ابو حنیفه صاحب قرضا صاحب داویای اس بندے چې ز په قرضا صاحب په مفلس بندے هغه سبق یې حجر شوی نه لاګو په بلوغ الغلام بالاحتلام والانزال والغلام بالاحتلام والانزال والغلام خیب ویني احتلام څه توشي مشي ویني دا ورکه خیب ویني څه خوشي مشي انزال دغه طبيعت چې ذکر نه یې وو انزال دغه شاو سره ذکر نه یې وو شی شاو صاحب شوی اقبال دغه توشي کبل نصر دای واد یو اقبال دغه توشي د نصر دای واد یو او بل دل د نرغین دا وړي په بل هم سره دي د نرغین دا وړي په احتلام سره اقبال احساس دي او د اقبال سره دي احراج او د اقبال سره د حمله دي بدای شو دای واد یو کو د نانا د حمله وجود دای شو په کچره من دل نشي دا یوجد ذالک په کچره من دل نشي دا علامات د پیر چې پیراشي د الله د عمر د پیر چې پیراشي د عمر د امان یا اشرات سنتان دردا پیرچ پیراشی عمر د دردا پیرچ پیراشی عمر د حاصل وتل اسکولا انیز امام درې علامات په شمیندل نشل کدا درې علامات په شمیندل نشل د اسکولا بیا یې تل نشل وکړه چې حضرت ابو هريره له نشلانو مرفوع چې حضرت ابو هريره مرفوع روایت امانه مرفوع روایت امانه روایت نبی علیہ السلام تر رسول ده د روایت نبی علیہ السلام تر رسول ده او یو روایت موقوف وی موقوف یو روایت موقوف وی اوس نه د معنا چې روایت نبی دار دلا یو نه چې وی نبی علیہ السلام هغه وی چې یو روایت وی عید دار دلا هغه وی چې هغه روایت صحابي ته عید دار دلا نبی علیہ السلام یو صحابي ته نه مرفوع نبی علیہ السلام موقوف دغه درېش اعلی درجه مرفوع دغه درېش اعلی درجه مرفوع درجه موقوف درېمه درجه ابو هريره رضی الله عنه مرفوع روایت ابو هريره رضی الله عنه مرفوع روایت سړی زخا کلام شو دا سړی زخا کلام کینا شو دا کلام تر ده کینا چې د شو دا کلام تر ده چې احتلام یې نو شو چې عمر وتل شر احتلام یې نو شو چې د عمر وتل بلوغ الجاریه بالحیض والاحتلام بلوغ الجاریه بالحیض والاحتلام زه وړي په حیض او احتلام د شزه وړي په حیض او احتلام حیض شریعت میاشتې کی مبینه رسي حیض شریعت میاشتې کی مبینه رسي احتلام په شریعت شاید نرونه شي احتلام اکثریت نه دا یو نیمه نرونه
شي زیات دا چاسه سړای وي په شي هغه دوی او چاسه سړای وي خپل هغه دوی علامات شول دي والحبل وحمل لم يوجد چیرې مندل نشي لم يوجد پس کچره مندل نشي د حتی علامات لها بلغدل حتی يتم لها یا تر دې دا پیری چې راشي د عمر یا تر دې دا پیری چې راشي د عمر ولا سوال یا د صبر سے کوله عشرتا شوی شین ساکن وی عشرتا شوی شین ساکن یاوه پشین بچه عشراوی یاوه عشرتا شوی شین ساکن ذکر وی عشرتا شوی شین ساکن ذکر وی د صدر فتحه ارتل صدر فتحه د په کلام شه سکن نشي وقال ابو يوسف کلام شه سکن فرمایي دي وقال ابو يوسف اذا تم للغلام والجاريه بين 10 تم للغلام والجاريه 15 کله چې پیراشي د نروړ کې د پورا کله چې پیراشي د نروړ کې د پورا عمر شته وړ کې د پورا 15 سکولینا د عمر تحقیق سره بالغ قد بلغا واذا رحق الغلام والجاريه واذا رحق الغلام والجاريه البلوغ اشكل امرهما چې بلغ نه وي بلغ دل دا ورنږدې وي چې بلغ نه وي بلغ دل دا ورنږدې وي هر کله چې قریب البلوغ شته وړي اشکل امرهما شته وړي یا مشکل شو هما دې معاملات یا مشکل شو اور دې معاملات دې مشکل شلا قال دل شي چې ویل کنه دې بلغ حالا یدي ویل بلغ شو بلغنا قولهما قول بلغ شو معتبر قولهما احکام البالغین واحکام دې بالغین احکام دې دوی احکام ازیا یہ بندے عرشی فرض یعنی ازیا یہ بندے عرشی فرض والا اور میں نے ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ تعالی لا احجر فی الدین علی المفلس جزاء احجر فی الدین علی المفلس مفلس بندے دائن سے لگاؤں مفلس بندے حجر برات سے مفلس مقروض دے پورا دے حجر برات سے مفلس مقروض دے پورا حجر خاصہ دا پارلین کی عبارت سے تفصیل عبارت مختصر دے مسئلے کی عبارت سے تفصیل سڑی بندے ایک صورت مسئلے زار ہوگا سړی بندې قرض ورکوین کی خلک په د حجر مطالبه قرض ورکوین کی خلک پیسې من حجر ودای سو رسید پکای چې کده څه پیسې من دوله ودای سو رسید پکای هغه حجر کولا کوي چې دا نشي راوړل چې دا یې حجر کولا کوي چې دا کاسه کوي مشترو کوي دا یې لګوي د حجر مطالبه د به مشترو کوي د سماع د حجر مطالبه چې سره به سماع فاسد فرمایي چې نه لګاو مفلس مقروض وإذا وجبت الديون على رجل مفلسين وإذا وجبت الديون على رجل مفلسين ديون هر کله چې واجب شي قرض پروشي او مفلس سړی قرض پروشي وطلب مفلس سړی باندې حبسه وطلب علماءه طلبه قرض واه د چا د قرض ورکړه دا ا د دې کای چا د قرض ورکړه دا ول حاجر د کای کول مطلب باندې حجر لا حجر علیه او د ځمن د حجر لا کول مطلب او باندې حجر لم احجر علیه زپ صورت مسئله دا چې چا باندې پیرا قرض راغلا صورت مسئله دا چې چا باندې پیرا قرض مطالبه کوي چې کوي خلق مطلب حجر ولا چې دای کای حنیفه رحمۃ اللہ علیہ حجر ولا زپ باندې حجر مال حنیفه رحمۃ اللہ علیہ وی چې حجر کول په وجه سره ودای خرید چې حجر لا کول په وجه سره ودای خرید عقل نشي کول د باندې داسې باوجود عقل ظلم دې داسې د انساني اهلیت ختم کول مترادف د انساني اهلیت ختم کول مترادف لیس مقروض باندې حجر وسو وان کان مال باندې کچره د دغه وان کان مال رسول رسول لم يتصرف فيه الحاكم مولوی لم يتصرف فيه الحاكم حاكم تصرف يتحكم في التصرف نه حاکم دا يتصرف في مول شوی حاکم تصرف نه کوي ولكن يحبس حاکم تصرف نه لیکن ولكن يحبس دای قید سوچ همیشه حاکم دای قید سوچ همیشه حتى يبيغه في بينه خرص ده دا پیری چې دای البر مول خرص سړی څنګه مول دا نو حاکم هغه مول څنګه مول دا بلکې حاکم هغه مول نه خرصای بلکې په خپل چې بایغه کېږي بایغه و د مشتری چې بایغه کېږي بایغه و د مشتری حاکم یې خرص هم را زمانی شوی د محکم یې خرص شامل دی هغه شوی د مفلس را زمانی شامل دی لازمي دو چې د قرض ورکوین کې خلک قرض لازمي دو چې د قرض ورکوین کې خلک قرض کایتا چوشي نو کله چې مجبور شي کایتا چوشي کله چې دای مجبور شي او پیسې قرض خرڅ کو و دای پیغله چې پیسې قرض باندې د قرض اړه چې ول واجب دی ټول مټول د قرض ادا کول واجب دی کول شي د ظلم کوي او د ظلم ختمول شي د ظلم شي د ظلم ختمول د پورا امکان له دراهم کچره امکان له دراهم سره کچره د مفلس مری سره دراهم مفلس وداینو ګور سره دراهم وی وداینو د داین یا دراهم همو ودبند داین یا دراهم بیر هغه د بند داین د سره چې کیمول د هغه
رحم دی چې سره چې کی مول د هغه رحم دی بغیر امر یو دا یو دا غزاه القاضي بغیر امره یو دا قرضه د قاضي د امر قرضه د قاضي چې امر په خبره څوکا وان کان دینه دراهم وله دنانیر کان دینه دراهم وله دنانیر چې د دبند کیما قرضه هغه دراهم چې د سره چې کی مول د هغه دراهم دی او د سره چې کی مول غلا زید دی یا په زید شدي او غلا زید دمنه په زید شي د بند قرضا دو زید دمنه دیناری د بند قرضا د سره چې کی مول دیناری نه دی او د سره چې کی مول حل قاضي دی نه خرڅ کو قاضي حل قاضي دی نه خرڅ کو قاضي له څنګه دنانیر دی او د بند قرضا دی له څنګه دنانیر دی او د بند قرضا دی له څنګه چې کی دغه ولګا قاضي څنګه چې کی درهم دی وہ قاضي هغه قال ابو يوسف او قال ابو يوسف صحابین دا طلبه علماء علم سے الحجر دا طلبه علماء علم سے الحجر قرض هر کله مخلص طلباو کو چې چا دور زابر کړي دو امو طلباو کو چې چا مخلص زابر کړي امو الحجر علیه د حجر چې حجر الحجر علیه د حجر حجر القاضي په باندې الحجر ولګای حجر قاضي علیه په مخلص باندې ولګای معنا قاضي علیه په مخلص باندې اقرار معنا بایغه ودس سره دی بایغه نه تصرفونه و د اقرار دس لرا دی بایغه یا ود اقرار حتی لا یذ پورا چې د قرض پهونه نقصان چې د قرض پهونه نقصان لز بندے قرضادو قرض بندے کوین کی د قاضینا مطالبه کوي چې د بندے حجر ولوین کی د قاضینا مطالبه کوي چې د بندے حجر ولګاوا اسوی قاضی دای د حجر ولګای او د قاضی دای نه بایغه بل چا د پورا د مول اقرار کولنا او د بل چا د پورا د مول اقرار کولنا د پورا چې په باندې نقصان نه وشي د دې پورا چې حدیث شریف شدی نقصان نه وشي چې نبی علیه السلام شدی قرض پهونه په مطالبه نبی علیه السلام حضرت معاذ بن جبل رضی الله عنه باندې په حضرت معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنہ باندې فتوا دې صاحبین په قول باندې